د خوبونو تعبیر یقیني نه وي، خو د اسلامي تعبیرونو له مخې د ورور لخوا په ډزو ویشتل کېدل اکثره وخت د حقیقي دښمنۍ معنی نه لري. د خوب دقیق تعبیر د خوب لیدونکي د حالت، عمر، واده، کار او اوسنیو ستونزو پورې هم تړاو لري. د خوب د دقیق تعبیر معلومولو لپاره اړینه ده چې آیا دې سړي واده کړی که نه، عمر یې شاوخوا څو کاله دی، اوس له خپل ورور سره اړیکې څنګه دي، نو تعبیر یې نږدې اټکل کېږي. په هر حال دې ورور ته زه یو عمومي تعبیر ورکولی شم، نه دقیق تعبیر. د دې خوب عمومي تعبیر داسې کیدای شي: د ورور لخوا په ډزو ویشتل کېدل عموماً د ورور له اړخه د یوه اغېز، خبرې، پرېکړې یا پیښې نښه ګڼل کېږي. دا اړینه نه ده چې حتی دښمني یا شخړې معنی ولري. دا چې لومړی ډز اغېز نه پرې کوي، خو دوهم ډز یې سخت ټپي کوي او وینه ترې بهیږي، ښایي دې ته اشاره وي چې خوب لیدونکی به لومړی له یوې ستونزې یا سختې خبرې څخه په امن پاتې شي، خو وروسته به د یوې بلې پیښې، خبرې یا ستونزې اغېز پرې زیات وي او زړه به یې پرې خفه شي. په ځینو تعبیرونو کې ټپي کېدل له وینه لیدل د غم، مالي مصرف یا د ژوند د یوه مهم بدلون نښه هم بلل کېږي. په ټوله کې دا خوب زیاتره د یوې اغېزمنې پیښې، خپګان یا د کورنۍ له اړخه د راتلونکې ستونزې خبر ورکوي، نه دا چې حتماً د ډزو یا مرګ واقعي پیښه رامنځته شي. والله اعلم.